په ایجوکیشنل لیول کې همیشه موږ خپل ځان داسې فکر کړی دا چې موږ شاته پاتې یو او نور ملکونه موږ همسایه ملکونه او نور ملکونه ټول موږ نه مخکې تللي دي. ژوندی مثال همیشه افغانستان کې موږ دا ورکوو چې د پاکستان سټډي ښه ده، د هندوستان سټډي ښه ده او د افغانستان سټډي لیول خراب ده. او په آنلاین سټډیز کې موږ همیشه د نور ممالکو مثالونه ورکوو چې خارجیان په کور کې ناست دي، کور نه سبق وایي، ضرورت نه لري باندې لاړ شي، یعنې هغوی ته دونه فیسیلیټیز مهیا دي. او دا وایي چې هغوی ته استاد په کور کې ده، هغوی ته انټرنیټ لار نه درس ورکوي، سرټیفیکیشن د هغوی انټرنیټ لار نه کېږي، هایرنګ د هغوی انټرنیټ لار نه کېږي. دا ټول مثالونه همیشه موږ د همسایه ممالک ورکوو او کوم کارونه چې موږ کړي دي هغه باندې سترګې پټوو. نو راځي چې موږ خپله چې کوم آنلاین ایجوکیشنل سیسټم لرو، زده کړه لرو په خپلو ژبو کې، اوس موږ پښتو کې هم درسونه لرو، دري کې هم درسونه لرو، انګلیش او نور ژبو کې هم درسونه لرو چې تاسو کولی شئ کور نه خپل زده کړه وکړئ. انټرنیټ د آن کا 24 اور چې غواړئ سبوی نه درس وایي، ماښام د درس وایي، شپې درس وایي، کوټې نه د درس وایي، کیفیټیریا کې ناست هغه ځای درس وایي، هېڅ مشکل نشته ده. خپل هغه کورس مکمل کا، خپل انټرسټ سبجیکټ چې کوم ده هغه سلیکټ کا، درس دی وایه، سرټیفیکیشن دی وکړه او کولی شي چې په ډېر ښایسته مناسب معاش باندې ته هایر شي. دا انوینشنز بل چا نه ده کړی، موږ خپل افغانانو کړی. راځئ چې نور خلکو نه سترګې راواړو، کوم کارونه چې موږ کړي دي هغه خلکو دنیا ته وروښیو چې دغسې افغانستان هم کولی شي چې داسې پلیټفارمونه جوړ کړي. نو موږ چې کولی شي داسې پلیټفارم جوړ کړو، حتما تاسو کې هم داسې کوالټیان شته دي، صرف تاسو ته څه ضرورت ده؟ پالش. نو راشئ خپل سکلز پالش کړئ، فریلانسنګ شروع کوئ او کولی شي چې کوم سکلز لرئ ویب سایټ ډیولپ کړئ، خپله داسې یو پلیټفارم جوړ کړئ، نور طریقې سره پلیټفارم جوړ کړئ. نو ډېر ښه اپورچونیټیز دي چې کولی شئ دې طریقې نه تاسو خپل ځان ډیولپ کړئ. نو خپل ټایم مو ویسټ کوئ، راځئ په دې طریقې سره خپل افغانستان ته رشد ورکړو.